نو زه پاکستان واحد یو آرټیسټ چې ما بایوګرافي چې اردو کې ورته بیتي لیکلي ده که نه ډېر ښه رسپانس میلاو دی عرض یې کې دا حقیقت دی چې د پښتو لومبنی فلم ستاسو وخت کله خزان کله بهار جی 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 دا تقریبا یو ټایم شروع شوي کله لاهور کې زما فلم شوی چې کراچۍ کې دغه بدر صاحب والا چې ویم سمندر په کوزې کې بندول دي د پوښتنې مونږ تقریبا 100 فلمونه یوزه کړي مردان نیوز ون سردار غمجن ستاسو خدمت کې حاضر دی موږ سره یو ډېر زوړ سینیر اداکار بهترین اداکار امان صاحب دی وخت موجود دی راځئ چې دې سره یو څو خبرې وکړو جی امان صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ څنګه له سیوا صحت مو ښه دی جزاک الله صحت باره کې خو دا ځنه خلک تپوس کوي که نه جی جی ورته یم دا شیونه زندگی سره لازم ملزوم دي کله سړی بیمار کله روغ کله ښه کله ښه بدر صاحب ستاسو ډېر زوړ ملګرو تاسو سره ډېرو فلمونو کې کار کړی دی څه وایي جي د هغې متعلق هو پورا داستان دی هغه داسې ویم سمندر په کوزې کې بندول دي د پوښتنې مونږ تقریبا 100 فلمونه یوزه کړي او زمونږ دور چې دغه شان دور بیا نشي راتلی جی مدر یو ډېر ښه فنکار او ښه انسان او پوه شي ښه یادونه یې پرېښي دي نو هغه وجه ده چې نن یقینا جی بدر او بل بدر نشي راتلی امان صاحب یو تپوس بل کوه چې لکه د هغه وخت نه والی تر دې وخته پورې تاسو چې کوم دی د فلم انډسټرۍ دا دومره خدمات وکړو اوس تاسو وړوکي سکرین ته هم راغلی ډرامې هم اکثر موږ ګورو ډېر بهترین رول ډېر بهترین کار دا نوې چې کوم ټیلنټ دا اوس راووتو او دا نوې فلمونه دا اوس چې کوم روان دي دا نوې هلکان راغلي دي تاسو څه خیال دي بس ځای ونیسي نن سبا خو دور بدل دی نوې کم یادوئ دا اوس لکه جانان فلم کې نوی هلکان و دغه کې ټولو ګیر چاپېره تاسو به ګورئ که نه جي نه ما خپل فلمونه نه دي کتلي بیا به زه جانان او دا اوس ښه نو ستاسو څه خیال دی نن سبا چې یو سړی سرمایه په فلم لګوي نو نقصان کوي فایده کوي ته منې داسې کسان راغلي جی ما ورته ویلو ما څه وخت مزه یې کوئ راشي څه بل کاروبار اوس نه زه چې فلم انډسټرۍ کې وم جی جی ما به خل د شي نه ډسکریج کولو چې خپل څه نور کاروبار کوي دا تاسو بس کار نه دی پوه شئ نو دا هزار وخت وایم هر چینل باندې وایم پوه شئ چې څه دغه مستقبل نه ښکاري دا حقیقت دی چې د پښتو لومبنی فلم ستاسو وخت کله خزان کله بهار جی 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 دا تقریبا یو ټایم شروع شوي کله لاهور کې زما فلم شوی چې کراچۍ کې دغه بدر صاحب والا هغه مونږ والا څه وجوهات دي هغه که تاسو چېرته ما کوم ژوند باندې کتاب لیکلی دا ووایي نو پوره داستان ده پوه شئ ناکام اداکار څه ټایټل دی ما ایک فلوپ هیرو لیکن خلک دا باندې اعتراض کوي جی لیکن دې کې مقصد دی پوه شئ ٹھیک جی ٹھیک ٹھیک ټول مقصد ہے لیکن شاته حسن نثار کالم بکو تاسو پڑھاو کوئی هغه ریویو لیکلی ډېر مختصر خو هغې کې ټول شی بند کړی پوه شئ نو زه پاکستان واحد یو آرټیسټ چې ما بایوګرافي چې اردو کې ورته بیتي لیکلي ده که نه ډېر ښه رسپانس میلاو دی عرض یې کې نو ډېر چا چې ویلی دی هغې خوښ کړی دی خو مصیبت دا دی کتاببیني شوق ډوسته نه پاکستان کې انشاءالله سټډي به کوه زموږ هم خواهش دی چې وی ګورو ولې چې تا دا دومره محنت کړی دی زموږ د چایس اداکار یې زاړه سینیر اداکار یې امان صاحب یو ډېر قابل ترین اداکار دی تعلیم یافته اداکار دی او خدای پاک دې ولې صحت ورکړي ډېره مهرباني جي الله پاک مهرباني تھینک یو جی